څنګه کولای سو چې موږ چاته ریکویسټونه لیږلي دي او دوی تر اوسه قبول کړي نه دي، دا چیرې معلوم کړو او څنګه یې بیرته کینسل کړو. بعضې وخت موږ ملګرو ته ریکویسټونه ولیږو خو هغوی یا ګوري نه یا یې هم قبلوي نه، دغسې ورته پراته وي. نو که غواړئ چې دا یا ځان ته معلوم کړئ یا یې بیرته کینسل کړئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که لومړی ځل وي چې زموږ چینل ته راځئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ضرور ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو ته تاسو پورې در ورسیږي. اوس راځو د ویډیو پر طرف. لومړی به تاسو راسئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. چې فیسبوک مو خلاص کړئ، دلته د ایډ فرینډ چې دی دغه ریکویسټونه چې ښکاره کېږي، تاسو به دا ځای پر کښېکاږئ. دا ځای چې مو پر کښېکاږئ بیا به دلته دا سی حال چې نوشته دی، دا سی آل به تاسو پر کلیک کړئ. سی آل چې مو پر کلیک کړئ انتظار به شي ورته. دلته چې دا درې ټکي اپشن چې دی دغه تاسو به دا ځای کښېکاږئ. دا ځای چې مو پر کښېکاږئ دلته ګورئ دا دی رایوئ ویو سینټ ریکویسټ، تاسو به دا ځای پر کلیک کړئ. ویو سینټ ریکویسټ چې مو پر کلیک کړئ دلته به تاسو ته ښکاره شي. دلته ګوره دې ته یو نفر ته چې دی ما 6 ورځې مخکې ریکویسټ کړی دی، دې بل ته 49 ویک، دا ډبلیو معنا ویک 49 او تی مخکې ما ریکویسټ کړی تر اوسه نه دی قبول کړی. دې بل ته 1 کال مخکې، دغسې ټولو ته دا 1 کال مخکې ما ریکویسټ کړی خو تر اوسه بدبختانه دوی دا ریکویسټ نه دی قبول کړی. سیمپل داسې تاسې پر دغه کینسل باندې کلیک وکړئ، دا به ټوله ریکویسټونه بیرته دا ټوله به کینسل شي. دلته ګوره د یو نفر پاتې دی، دا مې هم دا دی کینسل کړئ. په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې مطلب چاته مو ریکویسټونه کړي هغه بیرته کینسل کړي. که چیرې د بعضو ملګرو په دغه اپشن د ایډ فرینډ دلته نه ښکاره کوي، تاسې به دلته بیا ولاړ شئ. دا ځای چې مو پر کښېکاږئ دلته دا ځای چې مو پر ووایي دلته به راسئ دا فرینډ چې نوشته دی، دا فرینډ به پر ووهئ دلته دا ځای هغسې راووئ. بیا په هغه طریقه باندې سی آل پر ووایي، بیا په سی آل څخه وروسته بیا 3 ټکي نښان پر ووایي. که چیرې تاسو لایټ فیسبوک استعمالوئ او په هغه کې طریقه غواړئ لایټ فیسبوک، دا دی زه لایټ فیسبوک هم لرم هغه هم استعمالوم، تاسو به دلته هم دغه 3 ټکي نښان دغه د ایډ فرینډ یا د ریکویسټونه چې تاسو ته راځي تاسو به دا ځای پر کښېکاږئ. دا چې پر کښېکاږئ دلته انتظار شي ورته، دلته به تاسو ریکویسټ چې نوشته دی دلته دا ریکویسټ به تاسو پر ووهئ. ریکویسټ چې پر ووهئ بیا به تاسې راسئ دلته دغه 3 ټکي نښان اپشن چې دی دا به تاسې پر کښېکاږئ. دلته بیا دا دی ویو سینټ ریکویسټ راوئ، تاسې به دا بیا پر کښېکاږئ. دلته ګوره ما دا ریکویسټونه کړي خو دوی تر اوسه نه دي قبول کړي. دا ګوره 6 کاله مخکې دا وایي چې دی معنا ییر 6 کاله مخکې ما ریکویسټونه ورته کړي. دا چې زه کینسلوم دا صرف دا کینسل به زه پر وهم، دا ټول ریکویسټونه څه کېږي دا دي کینسل کېږي. که تاسو غواړئ یا تاسو ریکویسټونه کړي دي تر اوسه نه یاست خبر چې موږ چې کومو ملګرو ته ریکویسټونه کړي دي او کومو تر اوسه قبول کړي نه دي، تاسو هم په دې طریقه سره خپل ریکویسټونه بیرته کینسلولی شئ. که مو ویډیو خوښه شوې ده در سره لایک او شیر یې کړئ تر څو نور ملګري هم ګټه ځینې واخلي. تر بیا د خدای په امان، مننه.